ولسم سبب مؤمنانو په زناهونو کې واقع کېدل هغه عدم القسم بین الزوجات. ډېر خلک نکاحونه وکي دو درې وکي ولیکن به د دې خزو په مابین کې عدل او انصاف نه کوي. ډېر ظالمان شته چې دوه خزي وکي هغه زړه خزه ورته یو نوې خزه راوالي. دا زړه خزه مجبوره ده چې په یو ځای کې د ځان لپاره حاجت او ضرورت پیدا کړي. باید چې خزه دې وکړه به عدل بکې او انصاف بکې. محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث د ابو هريره کې راځي رسول الله صلی فرمایي من كانت له امراتان دا هغه چا د پاره چې دوه خزي وي یو سړي دوه زنانه کړې دي نو دا راولېږي فمالت الى احداهما فدي زنانو کې یو ته مائل شي جاء يوم القيامه شقه مائل د قیامت پر ورځ براشي او دا یو طرف به الله وچ کړي. ځکه دی په دنیا کې د دې زنانه حق برباد کړي. بس ډیر خلک داسې وي چې بس نوې زنانه کور ته راولي بیا زړه استوارتي داغه لباس غم نه کی داغه جامې غم نه کی داغه د تقسیم غم نه کی داغه د نور ضرورت او د حاجات غم نه کی. خپل معاشره کې د فسادات او نقصانات پیدا کی. ته یو زنانه لس کاله پرې دی 15 کاله پرې دی او یو کال او 2 کاله پرې دی هغه ته التفات نه کی هغه ته ګوري نه داغه حاجات او ضرورت نه پوره کی هغه خپل بل چې تزي خپل حاجات او ضرورت به پوره کی. نکاحونه وکي خو لیکن د خپل زوجات او د بیبینو حقوق ادا کوي. هغه کې تقسیم وکي هغه کې عدل وکي هغه خپل نوبت وار ورکي به دغه نرسته نکاحونه وکي. په معاشره کې تاسو وګورئ ډېر کرته چې زناونه پیدا کیږي د دغه وجنه چې یو سړی زوجه او نکاح کور ته زنانه راوستي د هغه حقوق نه ادا کوي د دې وجنه فسادات او نقصانات پیدا شوي دي.